او دې پاکستان د پیسو دپاره د ډالرو دپاره زموږ ځوانان په امریکا کې لعنت کړي په دې پالیسي باندې. د دې ریاست دا نه ده ثابته کړې چې ده په دې جنګ کې څو دهشتګرده مړه. مشرف په خپل کتاب کې لیکي چې ما په زرهاوو ځوانان په امریکا په ډالرو خرڅ کړل. توپکبار دی که ته دهشتګرد دی تا سره توپک و تا د ده لپاره انسانان ورکولې بیا به دی تا ته ریاستي پروټوکول هم درکوي قانون به هم درکړي دغه بدماشیان یې هم کړې انسانان به هم کړې او دی به ستا ملګری هم د روډ جوړولو دپاره صرف ځکه کیندي د ځوانانو راټوله راوځي افغانیت افغان یوسف د افغانیت به دا پلان نه شي ممکنه کولی زه په خپل افغانیت فخر کوم. بدبختانه یا د دې ریاست پاکستان یا د ده د واکدارانو د ظلم د پالیسیانو په وجه په دا 15 اویا کاله په دا 6 اویا کاله پښتانه قوم په دې ملک کې یوه ورځ په ارام نه ده تېره کړې. ملګرو د پښتون تحفظ مومن د پي ټي ایم مشر او د پښتونخوا ملي قائد ملي مشر منظور احمد پشتي دی اول ورځ په چمن کې ونیو ګرفتار یې کړو بیا یې طبیعي خانه یوړو او بیا ورځې راډراکه کړی و بیا یې عدالت نه کړي. پکار دی د پښتانه دا افغان کشیش دي چې منظور پښتون یې په څه جوړه کې نیولی د منظور پښتون د پي ټي ایم ملګرو چې راته میاشتې د شمالي وزیرستان د جي او سي د فوج په قبضه کې په کې کې غیر قانوني پروت د دغو څو کسانو ملګرو د منظور پښتون او د پي ټي ایم یوازې ګناه دا ده یوازې ګناه دا ده چې هغه د پښتونخوا او د پښتونخوا د وطن د بربادۍ خبره وکړه او هغه ظالمانو په ګوته کړل او د هغو نوم یې سره عام واخیستی او ګوته په ګوته یې واخیستی چې د پښتنو نسل کشي یې کوله د پښتنو وطن یې تباه کول. د منظور پښتون د ده د ملګرو دا ګناه ده. دې ریاست دا نشي برداشتولی چې پښتانه په دې وطن کې د خپل حق دپاره احتجاج وکړي د خپل حق دپاره خبره وکړي. ریاست د پښتنو په وینه په ارباو روپۍ په ارباو ډالر ورکړي. ځوانانو نور جرنالیزم په نامه پاکستان ته په ارباو ډالر راکړي. تر نه د دې ریاست دا نه ده ثابته کړې چې ده په دې جنګ کې څو دهشتګرده مړه. نو دا ریاست د پاکستان د ده واکداران هغه فوجي جرنیلان د دې حاصل منظر واقع یا د جنرال پرویز مشرف پورې دا هر یو دا وایي چې په دې جنګ کې 80,000 یو ډول پښتانه مړه شول. منظور پښتون خو د دې مطابق کړې ده چې راسئ ټول کمیشن جوړ کړي دا ښکاره کړي چې په دا جنګ کې څه سوه شول. دا زموږ پښتانه ځوانان څه مړه کړل دهشتګرد یې مړه کړل که دې فوجیان یې مړه کړل. مشرف په خپل کتاب کې لیکي چې ما په زرهاوو ځوانان په امریکا په ډالرو خرڅ کړل. پښتانه ځوانان دي مندې لري سپین ږیرو پلاران یې شته بچیان د چا شته او دې پاکستان د پیسو دپاره د ډالرو دپاره زموږ ځوانان په امریکا خرڅ کړي. لعنت کړي په دې پالیسي باندې. دا په ځوانانو کړی نه په وزیرستان په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان د ظلم انتها واورئ. د روډ جوړولو دپاره صرف ځکه کیندي د ځوانانو راټوله راوځي. دا هغه ځوانان چې دې ریاست نادرکه کړي ول بیا یې مړه کړي بیا یې منسخ کړي په ځمکه یې چت کړي. شل کاله 10 کاله موږ ستاسې سپېڅلې افغانان یې مندې پښتنې مندې په خپل بچو یې پسې کړي د دې ریاست پوښتنه کوي. نن هم د خیبره راواخلې تر باجوړه تسواته تر وزیرستانه د 100,000 زیات ځوانان نادره کړي. د دې ډېټا د پي ټي
غلطۍ سره پرته ده. بس دې ریاست په وزیرستان کې شاوخوا سیمو کې د 15 لکه زیات کورونه کلي د پښتنو ونړول د دهشتګردۍ په نامه. مارکیټونه کاروبارونه تباه او برباد او دې کډوال ته راوویست. بیا تر اوسه پورې دې ریاست دا نه که ثابته چې د دهشتګرد له ملک کې نه کېږي. دا دهشتګرد د ده اساسه ده. دا دهشتګرد د ده د کاروبار ذریعه ده. دا دهشتګرد باندې دی ډالر ګټي، ما وطن تباه کوي، ما دی محکوم به ساتي. دا د ده کلمه، دا د ده کلمه، د ده جنرال یوسف، د ده اسمبلی دا په خپله بیان کړي دي. جنرال پرویز مشرف چې د دې ملک صدر و، چیف آف آرمی سټاف و، هغه وایي طالبان are our assets. طالبان دوی اساسه ده. جنرال امنګون وایي طالبان موږ بچي دي. او اوس کال یو نیم وخت ده جنرال فیل چې د افغانستان باندې دا قبضه وشوه او د افغانستان د جیلو د دهشتګردان اخلاص کې نو جنرال فیل چې دا جرګه جوړه کړه په خپله دا ویلو چې دا موږ بچي دي. یعنې د دې ملک بچي، د دې ریاست بچي دا پوره بل خلک نه دي، دا پوره بل ولس نه دی چې دا په احتجاج باندې خلک باندې دا نه دی. د ده بچي احسان الله احسان دی، د ده بچي مولوي فضل الله دی، د ده بچي علي سکالن دی چې په افغانستان کې دا په افغانو ځوانانو ظلم کوي، هم طالب په بدوي، هم خوراک په بدوي. دا د ده بچي دي، دا د ده ساتلي خلک دي. د دې ریاست پالیسي بدله ده. عجیبه دا ده که ته توپکبار وې، که ته دهشتګرد وې، تا سره توپک و، تا د ده لپاره انسانان ورکولې، بیا به دی تا ته ریاستي پروتوکول هم درکوي، قانون به هم درکړي، دغه بدماشان یې هم کړې، انسانان به هم کړې او دی به ستا ملګری هم. او که ته بشر منظور پښتون وې، که ته روڼا کریم وې، که ته عیدالرحمن وې، که ته خلامن وزیر وې، که ته ذکي وزیر او تا د دین خلاف خبره کوله، تا د دهشتګردۍ خلاف خبره کوله، دی بیا تا ته دهشتګرد وایي. دی تا ته دهشتګرد وایي چې ته دهشتګرد یې، تا دهشتګردي کړې ده. د دې ریاست په نظر کې د امن خبره دهشتګردي ده، د امن دپاره پورته کېدا دهشتګردي ده. او که دا دهشتګردي ده او که دا غداري ده، پي ټي ایم اوله ورځ کړې ده، نن یې هم کوي، سبا یې هم کوو، و دې هرې قربانۍ ته تیار یو، و دې غدارۍ ته تیار یو. خامخا به دا کوو، د خپل وطن وارثي به کوو او په هر حال به کوو. داسې نشي کېدی چې ته د فرمان دروازه باندې ما سره تقسیموې او بیا پاسپورټ به راچې. داسې نشي کېدی چې انګریز راغلی وي، انګریز په معنا ومنه، مغل راغلی وي، مغل دا ځای تشکېدلی دي. زه و کندهار، زه و بولدک، تګ راتګ به سره کوئ. وزیرستان و کابل، وزیرستان و جلال آباد، انګور اډه باندې تګ راتګ به سره کوئ. اوس بې حق کوو، ستا د ظلم دوران به روان وي او افغانانو 15 زره دا وطن ساتلی وي، 15 زره کال جنګېدلي دا وطن یې ساتلی. اوس به هم ساتو، اوس به هم خپل وطن ساتو. زه افغان یم، افغان یم، افغان یوسف. د افغانیت به دا پلان ده چې ملکونه کوله، زه په خپل افغانیت فخر کوم. ملګرو ټول هغې درکوم، د دې جواب درسره غواړم. نو د هغې سره منظور پښتون کو، منظور پښتون کو، منظور پښتون کو، منظور پښتون کو. ناروبر، ناروبر، ناروبر. یا جو افغان گندی ہے،